پر دا سیټ تاسو ګوري را سره دوستانو دا یو عکس دی یعنی یو سیټ ته چې دی هغه خړ دی او بل سیټ ته چې دی هغه صفا دی. تاسو څنګه کولی شئ چې خپل عکسونه هم دا رقم په یوه کلیک سره صفا کړي؟ یا کله ناکله تاسو یو ملګري پر واتس اپ یو تصویر راواسي، هغه ستاسو چې هر ځای تللي یاست یا د یو پکنیک تصویر وي هر څه چې وي هغه تصویر ته ورته وایي چې ما ترې راواستو، هغه چې کله تاله تصویر راواستی یا عکس راواستی نو هغه عکس ډیر زیات خړ سوی وي یعنی ډیر زیات خراب سوی وي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې په یوه کلیک سره دا عکس واپس هغه رقم کې سره رقم چې تاسو اول سر کې اخیستی وو؟ ډېره یو خوندوره طریقه یې د نن په ویډیو کې ما تاسو ته راوړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص شي، او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره یې لازمي شیر کړئ، او که چیرې تاسو نوي یاست نو زموږ پیج ضرور درسره فالو کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې پوښتنې جواب درکړو. راځئ چې زه د موبایل سکرین ته چې په ګډه سره دا طریقه ځان ته معلومه کړو. بل د موبایل سکرین ته رالاست نو تاسو به پلی سټور ته راسئ. په پلی سټور کې به تاسو دا یو ایپ چې دی هغه سرچ کړئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن سرچ کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن راوړي، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او خلاص به کړئ. کله چې تاسو دا خلاص کړئ دوستانو نو تاسو ګورئ دلته کې زه د خپل یو تصویر چې دی هغه رااخلم. ګورئ دوستانو زما تصویر چې دی هغه خړ دی یعنی دا رقم دی. زه اوس غواړم چې خپل تصویر صرف او صرف په یوه کلیک سره سم کړمه. نو تاسو به سمپل دا نشان وینئ دوستانو، دا به تاسو لیفت طرف ته راولئ او ستاسو دا تصویر چې دی دا به فول صفا سي. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی، لازمي یې په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې خوند ترې واخلئ، او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.